شپږم سوال دی چې الله سبحانه و تعالی پیغمبران او رسولان د دنیا ته د څه مقصد لپاره را لېږلي؟ جواب: الله سبحانه و تعالی پیغمبران د دنیا ته د دې مقصد لپاره را لېږلي چې خلک د الله عبادت ته راوغواړي او د شرک نه منع کړي، خلکو ته د توحید دعوت ورکړي او دا خلک د دې شرک نه منع کړي. الله د دې مقصد او د دې کار د پاره د انبیاء او رسولان د دنیا ته را لېږلي. قرآن کریم په سورة النحل کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. او په تحقیق سره ما هر امت ته پیغمبران لېږلي، د دې مقصد د پاره مې لېږلي. الله فرمایي: ان اعبدوا الله، چې خلکو ته د الله د عبادت دعوت ورکړي، چې خلکو د هغه الله عبادت وکړي. واجتنبوا الطاغوت، او خلک د غیر الله د عبادت نه منع کړي، چې خلکو د الله سره شرک مکوي، د غیر الله بندگی مکوي. نو الله سبحانه و تعالی فرمایي: ما انبیا د دې د پاره را لېږلي چې خلک زما عبادت ته راوغواړي او زما سره د شرک نه خلک منع کړي. نو د توحید د دعوت د پاره انبیا الله سبحانه و تعالی هغه را لېږلي. حدیث کې راځي، د صحیح بخاری او د صحیح مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: والانبیاء اخوة ودینهم واحده. انبیا خپل منځ کې رونه دي. څومره انبیا چې الله د دنیا ته را لېږلي دي، د دوی خپل منځ کې رشته د اخوت او د ورورولۍ ده. دا ټول خپل منځ کې رونه دي. ودینهم واحده، او د ټولو دین یو دی. ټولو انبیاء خپل امت ته د دې دعوت ورکړي چې ای قومه، ای زما امته، صرف د الله بندگی وکړئ او د الله سره هیڅوک مه شریکوئ. ټول خپل امت ته د توحید دعوت ورکړي او ټول خپل امت د شرک نه منع کړي دي. نو انبیاء دین یو دی، ټول د توحید د دعوت د پر راغلي. نو دا ډیره اهمه مسله ده، د توحید دا مسله ډیره اهمه او بنیادی مسله ده. الله د دې مقصد د پاره د دې د پاره ټول انبیا را لېږلي چې خپل قوم ته د توحید دعوت ورکړي. د توحید درې اقسام ان شاء الله د دې نه پس بیانېږي: توحید الربوبیت، توحید الالوهیت، توحید الاسماء والصفات ان شاء الله الرحمن.